سلامونه او نیکې هیلې احترامات مینهګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د افغان میډیا څخه د نړۍ تازه او مهم پر وخت خبرونه له موږ سره واورئ. دا هم تازه خبر. افغان حکومت پلاوي چې دوحه ته د سولې خبرو لپاره سفر کړی وایي کوربه هیواد ته یې د سولې نوې طرحه وړاندې کړې ده. د دې پلاوي د یادې طرحې په اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو وایي چې طرحه پلس 2 ورځنۍ غونډې وروسته به یوه سیمه ییزه ناسته جوړه کړي. د افغان حکومت پلاوي وایي تمه لري چې نړۍ پر طالبانو فشار واچوي چې د سولې خبرو بیا پیل کړي او جګړه ودروي. د دې غونډه کې د افغان پلاوي او طالبانو په ګډون د سیمې هیوادونه امریکا او روسیه استازي هم ګډون لري. دوحه کې د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو استازي ترمنځ د خبرو اصلي تمرکز یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې په بهیر پیل وټول دی. دا غونډه د هیوادونو او نړۍ سازمانونو د ځانګړي استازو د سې شنبې کنفرانس او طرحه پلس د چهارشنبې ناستې په دوام ترسره کیږي. افغان حکومت 15 کسیز پلاوي مشري ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله کوي. د طالبانو په استازیتوب مولوي عبدالسلام حنیفي په مشري 15 کسیز پلاوي چې په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د افغان حکومت پلاوي وایي چې مخامخ د طالبانو سره غونډه کې ګډون نه لري. دوی په خبرو غونډه ډول داسې ده چې لومړی حکومت ډلې له نورو نړیوالو سره خبرې کوي او بیا همدا نړیوال مېلمانه د طالبانو سره ګوري. سولې عالي شورا ویاند فریدون خوزون بي بي سي ته وویل په دې غونډه کې د افغانستان پیغام بیا هم د هیواد کې د جګړې درول دي. بلې خوا طالبان افغان حکومت تورنوي چې د سولې په لاره کې خنډ دی، خو هغه خوزون وایي چې د افغان حکومت پلاوي نوې طرحه دوحه کې کوربه هیواد ته سپارلې ده. د سولې عالي شورا ویاند د دې طرحې په اړه ډېر معلومات ورنه کړل.